سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو د معراج نړیواله اکاډمي ته او همدارنګه د پښتو ژبې مینوال ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې لرم. هیله ده چې روغ او جوړ او د عافیت جامې په تن ولرئ او تاسو ته یو ځل بیا د زموږ نننۍ یا لومړنۍ خپرونې ته ښه راغلاست وایم. استاد سغزی یم د پښتو ژبې استاد ستاسو په چوپړ کې یم انشاءالله. زموږ نننۍ بحث او موضوع ده د پښتو ژبې د اهمیت په هکله او همدارنګه د ژبې د اهمیت او ارزښت په هکله او بل هم د پښتو ژبې د تورو د اوازونو په هکله. دوستان عزیز، موضوع امروزی ما هست درباره خود اهمیت و ارزش زبان در جامعه و اجتماع و همچنان یادگیری زبان و همچنان بحث اصلی ما زبان پشتو هسته. بحث مباحثه‌ای که و موضوعاتی که ما در قسمت داریم یادگیری زبانه و نکاتی که مورد ضرورت قرار میگیره چند چیز می باشه و چیزهایی که ما فوکس و بحث قرار داریم و یکی در ابتدا در درس‌های نخست ابتدایی گرامر زبان پشتو، چند جلسه گرامرهای ابتدایی که به خاطر یادگیری زبان پشتو برای شما خوب است و همچنان برای روخانی شما خوب است و برای ترجمه و همچنان برای مکالمه شما. یعنی موږ یوازې د بحث پر ژباړې او روخاني د مخ ویونه نه ده، موږ د پښتو ژبې د ګرامر په هکله هم بحث کوو چې موږ وکولی سو ګرامر باندې بحث ولرو او هم خبرې کول مو سم وسي او د مخه ویونه او سم وکولی سو ولیکو. او کوم بحث موږ تاسو د یو دوه دقیقې وخت د ژبې د اهمیت په هکله وایم، خپله ژبه تعریف کوو. ژبه د پوهولو او راپوهولو وسیله ده، یعنی زبان وسیله افهام و تفهیمه چې موږ د ژبې په وسیله کولی سو په ټولنې کې، په هیواد کې او د هیواد نه بهر د نورو هیوادونو سره سیاسي، ټولنیز او اقتصادي اړیکې ولرو او وساتو. پس دا یوازینی چیز چې دی ژبه ده چې موږ کولی سو د ژبې په وسیله د هر چا سره او د هر ټولنې او د هر ولس سره اړیکه او ارتباط وساتو. پس یگانه چیزی که ما نزدیک می سازد به جامعه و اجتماع و با کشورهای دیگر ارتباطات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشیم زبانه. زبان ژبه چې ده دوی ګټې لري، یو مادي ګټه ده او بل معنوي ګټه ده. مادي ګټه لومړی راځو معنوي ګټې ده. معنوي ګټه چې موږ د څنګه چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته چې ژبه څوک چې یو ژبه بلدیت ولري هغه یو کس دی او څوک چې دوه ژبې بلدیت ولري هغه دوه کسه شمیرل کیږي. او مادي بود دی بیا دا دی چې یو شخصیت، یو کس د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تر لاس لاندې کار کوه او څنګه چې هغه شخصیت او هغه شخص دوه ژبې بلد وو او زده وي، نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه ته د دوه کسو تنخواه مزد ورکړه. پس نو موږ تاسو باید د ژبې ارزښت، د ژبې اهمیت او همدارنګه خپله ژبه، خپله مورنۍ ژبه او خپله ملي او رسمي ژبې ته باید اهمیت زیات ورکو چې د ژبې اهمیت څه دی، ژبه خپله ژبه څه ده او د ژبې رسول و نورو کسانو ته څه ګټه لري. موږ تاسو نننۍ بحث او موضوع د پښتو ژبې اوازونه، د پښتو ژبې توري، ځانګړي توري دي او کوم توری چې په پښتو ژبې کې داخل دی هغه توری وایو. خب دوستای عزیز، موضوعاتی که امروز مورد بحث قرار میگیره، موضوع اول ما حروف‌های زبان پشتو است و بعد به صداهای زبان پشتو میریم. حروف‌هایی که داخل زبان پشتو مستعار آمده از زبان عربی دری آمده، او حروف‌ها یک معرفی کوتاهی برای شما داریم. در ابتدا میم به حروف خود پشتو
موږ په پښتو ژبه کې 10 توري لرو چې دا هم ځینې لیکوالانو ځینې پوهانو په دې اند هر یو نظر وړاندې کړی دی څنګه چې ځینې لیکوالانو او پوهانو ویلي چې پښتو ژبې 40 توري لري، ځینې کسانو 40 او ځینې کسانو 40 توري یاد کړي دي او کوم معتبر نظر چې موږ راخیستی دی هغه 10 توري دی. نظر معتبری که از نظریات دانشمندان و نویسندگان گرفتین 30 حرف می باشه که از این 30 حرف 22 حرف بین دری و پشتو مشترک می باشه چې دا 22 توری د دری و پشتو توری ترمنځ ګډ دی او بل 8 توری د پشتو سوچا او خاص توری دی چې دا 8 توری د پشتو عبارت له دا تورو څخه دی. دوستان عزیز، بیننده عزیز، ما 8 حرف خاص زبان پشتو داریم که از 8 حرف 4 حرف اینا به شکل یک پندک داره. پندک های اینا کمی پرتر قلیستر تلفظ میشه، یعنی مخرج ادا عزیز زبان رو علقه میکنیم، به کام میچسبونیم، تلفظ میکنیم، میگیم ت، دال، ر، نون. کولای شي تاسو لمن ورسته تکرار وکړئ. ت، دال، ر، نون. ټیټه لکه یو مثال وایو. خب این را اگه ما به دری تلفظ کنیم توته تلفظ بکنیم، ولی در پشتو تلفظ میکنیم توتا. ت پرتر قلیستر تلفظ بشه. حرف بعدی مثلا این را اگه ما به دری بگیم دیر تلفظ بکنیم، ولی در پشتو دیر تلفظ میکنیم. دیر. مثلا میگیم روند. روند نمیگیم، روند. او بل کلمه رکه رڼا. او موږ په سلاید کې هم ځینې توري او کلمې لرو. ت، ټوټه، توته پارچه معنا ورکوي. ټبر، قوم، ولس، ټول، همه. دال لکه ډیر، زیات، ډوډۍ، نان، ډیر، روند، نابینا، وړ، قابل و لاحق. نون مانند رڼا، نها، روشنایی و صدای اسب، شیناسب. و 2 حرف دیگه داریم. یکی خینه و دیگه ژ. به لهجه های متفاوت، مثلا ما در کل به افغانستان 3 لهجه عمومی داریم: لهجه مشرقی، جنوبی مرکزی و لهجه مغربیه. لومړی لهجه چې راځو مشرقي واله لهجه ده، خین ته خې تلفظ کوي، لکه ښایسته نه وایي، ښایسته تلفظ کوي. غې ګاف تلفظ کوي، لکه موږ، دې ته وایي موږ. دا مشرقي واله خلک تلفظ کوي. او بل لهجه لرو جنوبي او مرکزي. جنوبي مرکزي کندهار، هلمند او کابل دا ولایتونه شامل کیږي. خین تلفظ کوي، غې تلفظ کوي. او بل مغربي لکه هرات او فراه او بادغیس دا ولایتونه شین تلفظ کوي، ژ تلفظ کوي. لیکل همداسې کوي، ولی یوازې تلفظ و لهجه. دوستان ما به طور عموم گفتیم 3 لهجه داریم: لهجه جنوبی مرکزی، لهجه مشرقی و لهجه مغربی. لهجه مشرقی خینه خ تلفظ میکنه، ژ گاف. لهجه جنوبی مرکزی لهجه میاریه، خین ژ. ولی لهجه مغربی که لهجه ایراتی هم میتونیم میگه شین تلفظ میکنن، ژ تلفظ میکنن. و 2 نور توری و 2 حرف دیگه څ و ز. څ مثلا میگیم څلور، این سین تلفظ نمیکنیم، میگیم څنګه، نمیگیم څنګه، څ تلفظ میکنه. ز لکه ځوان. څ ز تلفظ کن. ټول 4 سره توری، هر 8 حرف تلفظ میکنه. ټ، دال، ډ، نون، خین، غ، څ، ز. دا و د پښتو ځانګړي یا خاص توری.
او بل موږ په پښتو ژبې کې لاس مستعار عربي توري هم لرو چې دا توري په پښتو او دري ژبې کې داخل توري دي چې ث ده ه ده زال دی صاد دی تا ظا عین ف قاف ولې په کندهاري لهجې کې ف په تلفظ کې قاف لپاره کاف تلفظ کې په لیکل په ف او قاف لیکي ولې په تلفظ بیا پ او قاف تلفظ کوي څلور توري په عربي کې موږ دا څلور توري په عربي کې نه لرو ولې په دري او په پښتو کې بیا دا ګډ دی دا حرف مستعار عربی گفتن که دا حرف داخل ادبیات دری و پشتو هست مستعاره و 4 حرفی که به زبان عربی نیست ولی از جمله حروف زبان دری و پشتو هست که این 4 حرف چ پ ژ گاف داره هست و این 4 حرفی که هست ځینې کسان داسې وایي چې دا څلور توري د دري ځانګړي توري دي خو دا خبره د منلو وړ نه ده ځکه چې موږ په پښتو ژبې کې هم سوچا پښتو کلمې لرو چې له همدغو څلورو تورو څخه جوړ دي یعنې چې لکه چیرې بل لکه پې پلار داسې کلمې لرو او بل داسې توري هم ستا چې د پښتو او دري لیکل یو څیز داسې لیکل کیږي دا د پښتو ځانګړی توری نه دی او دا د پښتو دري ترمنځ ګډ دی خو کوم کلمې یا کوم توري چې د پښتو ځانګړي توري یا کلمې دي هغه تاسو کولی شئ په دې ګاف یو سرکش باندې ورکړئ او کوم توري چې ځانګړي نه دي هغه بیا تاسو کولی شئ داسې کاف او 2 سرکش راورکړئ کوم توپیر نه لري تاسو کولی شئ ټوله په یا داسې یا په دې بڼه باندې ولیکئ دا اوس زموږ د نن لواست دوستان عزیز این بود درس امروز ما که حروف‌های زبان پشتو بود حروف خاص پشتو حروف زبان عربی و حروفی که به زبان عربی وجود نداره ولی در بین زبان دری و پشتو مشترک می باشه ټول یو ځل بیا جنبندي کوم په پښتو ژبې کې 10 توري شتون لري چې 8 توري د پښتو دري ترمنځ ګډ دي او 22 توري د پښتو 8 توري د پښتو ځانګړي توري خاص توري دي او 22 توري بیا د پښتو دري ترمنځ ګډ دي او 4 توري هم په عربي ژبه کې نسته ولې د دري او پښتو ترمنځ بیا دا ګډ دي تاسو کولای شئ دوستانو عزیز ګرانو دوستانو د دې اکاډمي له لارې څخه په سمه توګه پښتو ژبه زده کړئ او تاسو کولی شئ سم لیکل وکولی شئ سم د مخه کولی شئ متن ولولئ او 4 مهارتونه لیکلو خبرې کولو لوستلو اوریدل په دغه اکاډمي له لارې څخه په سمه توګه زده کړئ او هم همدارنګه تاسو ته ځینې کتابونه وړاندې کوو چې تاسو کولی شئ د دې کتابونو څخه هم ګټه واخلئ د پښتو چټکه زده کړه ده چې لومړی کتاب لغات دی دویم کتاب خبرې کول دی او دریم کتاب ګرامر دی او بل هم تاسو کوم نظر او پیشنهاد وړاندیز لرئ نیوکه لرئ تاسو د تلګرام له لارې څخه د دې اکاډمي د تلګرام له لارې څخه کولی شئ موږ ته ووایئ او همدارنګه که زموږ ویډیوګانې د یوټیوب د مهراج نړیواله اکاډمي د یوټیوب له لارې څخه کولی شئ زموږ ویډیوګانې وګورئ بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم ښه وخت ولرئ د خدای په امان